طالبان وایي پنجشیر کې به زموږ او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ په موکړې تازه خو ډېر مهم خبر ته. د طالبانو ډله وایي 80 سلنه ډاډه دي چې په پنجشیر ولایت کې به د دې ډلې د غړو او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې روانې دي. ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ضد مقاومت ډلې غړي شمس الدین حمید نن ازادي راډیو ته وویل چې اته کسیز پلاوی له طالبانو سره خبرو ته چمتو شوی دی. د طالبانو ضد پخواني قماندانان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي، خو که طالبان وغواړي په پنجشیر برید وکړي دوی به مقاومت وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی سلګونه جنګیالي د پنجشیر پر لور تللي، خو خبرو ته هم چمتو دي. طالبانو د پنجشیر ولایت پرته د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې شیبې.